الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ سبق مرسل روایت شوس. دا مرسل روایت قبل در دې چې موږ دغه اشعار وایو په مرسل کې دوې خبرې بنیادی دا واوري. یو د مرسل تعریف. د مرسل په تعریف کې مختلف اقوال د علماو سته، خاص کر بیا د اصولین علماو. امام عراقي رحمه الله دلته د مرسل په تعریف کې درې اقوال ذکر کړي دي. هغه درې اقوال چې ذکر کړي دي خو به هلته د په تورو کې ووایو. د دې بغیر حافظ سخاوي رحمه الله په فتح المغیث کې هغه وایي چې په حنفیو کې بعضې علما هغه وایي چې په اوس زمانه کې سړی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم د مرسل یو قسم دی. د مرسل په تعریف کې چې کوم اقوال علامه عراقي رحمه الله د ابن سلا سره اخیستي دي، هغه وایي مرسل د تابعي مطلقا، مرسل د کبیر تابعي، او دریم قول چې راخیستی دي هغه وایي اسی سقط په اسناد کې. اسی سقط په اسناد کې. اسی سقط په اسناد کې پر دې باندې اطلاق د مرسل دا د متقدمینو ائمو د اقوالو سم معلومیږي. لکه د مثال په توګه امام دا کتاب پر مراسلو دی. پر مراسلو بیخي ډېر کتابونه لیکل شوي دي. دا کتاب د ابن ابي حاتم دی او پر مراسلو باندې لیکل شوي کتابونه ابن ابي حاتم پر لیکلی دي، امام ابو داود پر لیکلی دي، او دا رقم علامه علائي لیکلی دي، عراقي لیکلی دي. څه دغه کتابونو چې پر مرسل باندې علماو لیکلي دي د هغو نمونه تاسو واورئ چې پر مرسل باندې علماو کوم کتابونه لیکلي دي. دا کتاب المراسل د امام ابو داود چې صاحب د سنن دی دغه کتاب دی. هغه ډېر بهترین کتاب دی. د مکتبې چاپ کړی دی، عین دغه رنګ دی، د ما سره پروت دی، دلیم پروت. او دویم کتاب پر مراسلو باندې دا دغه د امام ابن ابي حاتم رحمه الله کتاب دی. دا هغه علل چې لري، جرح و تعدیل چې لري، مشهور امام دی. او دریم کتاب التفصيل لمهمات المراسيل دا د خطیب بغدادي رحمه الله کتاب دی. خطیب بغدادي تقریبا د علوم الحدیث په اکثرو انواعو کې کتابونه لري. او بل د علائي رحمه الله چې کوم جامع التحصيل لاحکام المراسيل دی، دا ډېر بهترین کتاب دی. د متأخرینو او د متقدمینو په ټولو کتابونو کې تر دغه جامع التحصيل ښه کتاب د مرسل روایت په باب کې دا نشته. به هر حال د دغه عراقي پر دا کتاب باندې جامع التحصيل باندې بیا څه تعلیقات حافظ عراقي رحمه الله کړي دي، هغه هم ښه بهترین تعلیقات دي. او دا رقم تحفة التحصيل في ذکر رواة المراسل دام د ابو زرع عراقي دي. او مزي رحمه الله چې کوم تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف کوم کتاب لري، د دې اخرنۍ جلد مراسلو دي. دي کې مراسل دي، دا پر مراسلو باندې لیکل شوي کتابونه دي. په هر حال د متقدمینو ائمو د تطبیقاتو نه دا معلومیږي چې هغوی هم هرې انقطاع باندې د ارسال حکم کوي، هغه مرسل بولي. هغه خواهی که د تابعي رسول الله صلی الله علیه وسلم برای راست ذکر کې، صحابي حضرت کې، که داسې په مابینځ کې تبع تابعینو کې دا یو وضع چې دا مرسل دی، فلان عن عائشه مرسل، نو هلته تابعي حذفي. بهرحال دا د مرسل هغه اطلاقات دي د ائمو. یو د مرسل سره په څنګ کې نو په دې چې مرسل په مطلق انقطاع په معنا واخلي، بیا نو د مرسل اطلاق پر ارسال خفي، پر ارسال ظاهر، پر تدلیس او پر اعضال او پر هر انقطاع باندې بیا د ارسال اطلاق کېدلی شي، هغه ته بیا مرسل ویل کېږي. خو د اصولینو په نیز باندې انقطاع او ارسال خاص کر د حنفیو په نیز باندې بیا انقطاع بیخي ډېر پراخ مفهوم لري.
تی په دا خبره باندې سر خلاص کړي دا د نور الانوار هم ده دا خبره د نور الانوار د متن او دا یو کتاب دی د امام سرخسی رحمه الله یا سرخسی رحمه الله اصول کې دی داسې وایي تی متوجه سي زما سره بیا وایاست چې تی سر په خلاص اعلم بأن الانقطاع نوعان اعلم بأن الانقطاع نوعان. انقطاع برتو قسمه ده انقطاع صورة وانقطاع معنى يوا انقطاع ده صورة يوا انقطاع ده معنى أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الأخبار. انقطاع صورة چش ده مراسيل دي بیا په مراسيل کې خو دا تعریفونه تر ټول کولای شي. بل انقطاع دی هغه انقطاع یا کوم انقطاع معنى انقطاع. أما النوع الثاني وهو الانقطاع معنى كما جبا انقطاع معنوي ده معناه ده لهذا ده أغا ينقسم قسمين أغا تقسيمي جتوتا إما أن يكون ذلك المعنى بدليل معارض أو نقصان في حال الراوي يثبت به الانقطاع. فأما القسم الأول وهو ثبوت الانقطاع بدليل معارض فعلى 4 أوجه. إما أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة مشهورة عن رسول الله أو يكون حديثا شاذا أو يكون حديثا قد أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول. وانقطاع معنوي دا یا پر دوه قسمه دی. یو دا چې هغه معناوي پراوي کې راوي د داسې درجه راوي وي چې دا راوي حال مقتضي د قبولیت د حدیث د نه وي یا دا حدیث مطلب معارض د دلیل آخر وي لکه د کتاب الله معارض شه دا انقطاع په معنا سره د عدم قبولیت ده. دا انقطاع په معنا سره د چا ده عدم قبولیت. یعنی که یو حدیث متصل الاسناد یو په سند کې کمزوري راوي نو دا خو ماخذ به نه وي دغه حدیث نو دا تم دی چی شوی دې تم دی چی شوی دا په نور الانوار په متن کې هم دا خبره د نور الانوار چې کوم متن دی هغه کې دا خبره سته او دا په دا اصول کې د چې انقطاع ډیر پراخ مفهوم لري په پوس واس نو اوس چې دغه می د اصولینو رای او د محدثینو رای دا مې ځکه درته ویل چې محدثین کله دا تعبیر ذکر کوي والانقطاع بمجرده لا يكون كافيا في رد الحديث. نو دا هر انقطاع نشي ځکه د انقطاع خو ډېر وسیع مفهوم دی خاص کر بیا په نزد د اصولیینو. بهرحال دغه د انقطاع اقسام دي او د ارسال اقسام دي. دا اوله هغه مسله ده چې د مرسل په تعریفو کې ده یا د منقطع په تعریفو کې ده. نو ګورئ په دې د مرسل بعضې تعریفونه داسې دي چې دی ډېر راکموي یعنی بعضې دا دي چې په کبیر تابعي پورې خاصه یې دلته د ډېر دایره د ډېر تنګېږي لږ افراد راځي او بل دا دی چې پر تابعي مطلقاً تابعي نور بالا صغیر کبیر اوسط حکم پکې نه وي. دا دوه دا بیا در هغه لږ وسیع کوي او دریم بیا دا چې مطلقي سقط په اسناد کې دا بیا د لږ نور ډیری ځکه دا خو نو هر د سند په هر ځای کې انقطاع وي هغه ته بیا چې شویل کېږي مرسل ویل کېږي. خو بیا ما ته وویل چې په دې معنا سره مرسل ډېر عامېږي په دې کې منقطع معضل ارسال خفي ټول پکې داخلېږي او بیا انقطاع و ما درته وویل چې انقطاع د اصولینو په نیز باندې لکه د نور الانوار متن او یا اصول د سرخسي په دې معنا باندې بیا انقطاع هغه ډېر وسیع مفهوم لري. متصل سند ته چې خالي مقبول نه هغه یعنی ماخوذ به نه وي او روایت معمول بها نه وي ردیږي د اصولینو د منهج د فقهاو د منهج ټول احادیث باندې خو دا رقم نه کېږي چې ته په یو معین مذهب یې نو پر ټولو روایات خو ته بیا هغسې نسې کولی چې پر ټولو روایاتو باندې عمل پر تا باندې لازم یې چې وکړي. اوس د مثال په توګه موږ حنفیه چې په لوښي کې کلب ولوغ وکړي نو دا پر موږ نه ده واجبه چې موږ دې ووره پرېږدو پر موږ واجبه ده داسې نو رفع د یدینو خو موږ ګر څه کوو نه نو ګوره دا روایات دا د ستر د رفع یدینو روایات خو ګوره هر صحیح روایت په هر مذهب کې چې په یو خاص مذهب باندې سړی دا ګرد معمول بها په هغه مذهب کې نه وینو نو ګوره چې یو روایت رد سو هغه ته بس دی بیا چې شوایي از روی عمل رد سو
هغه ته دې څه شي وایي؟ منقطع بیا وایي. صحیح شو؟ بهرحال انقطاع معنوي یوه انقطاع سوري ده، یوه انقطاع معنوي ده. انقطاع سوري هغه د مرسل اقسام د هغې لاندې راځي. انقطاع معنوي هغه مردود چې هغه د ارسال پکې نه وي، په نورو وجوه باندې راځي. دا انقطاع شوه. په دې معنا بیا انقطاع ډېره عامه شوه. په دې معنا بیا څوک ډېره عامه شوه؟ که مرسل پر هغه عامه معنا واخلي او انقطاع پر د عامه معنا واخلي، په دا معنا باندې بیا انقطاع در ارسال څه شی لري؟ ډېر وسیع مفهوم لري. ځکه په هغه کې خو هغه متصل اسانید ولا هغه روایات چې معارض د کتاب الله معارض د سنت مشهوره هغه ټول پکې څه شي دي. نو په هغه معنا باندې بیا انقطاع در ارسال څه شي ده؟ وسیع. بهرحال دا خو د دې تعریفونه دي. اوس دلته یې ور په دې اشعار کې ورته وګورئ. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في استعمال. دغه اوس د دې ټولو اقوالو خلاصه ذکر کړه. مرفوع تابع على المشهور، د تابعي مرفوع بنا بر مشهور قول باندې دې ته مرسل ویل کېږي. مرسل دی. او قيده بالكبير، یا مقید کې چې تابعي کبیر وي هغه ارسال وکړي، هغه ووایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. څو قول؟ دوه. او سقط راو منه ذو اقوال، یا سقط د راوي راغلی منه د ذو اقوال، د مرسل صاحب د اقوالو دي. یعنی په دې مرسل کې دغه څو اقوال دي. والاول الاکثر فی استعمال، مرفوع د تابعي دا اکثر کثیر الاستعمال دغه مرسل ویل کېږي. دا ولنۍ مسله شوه په تعریف د انقطاع، په تعریفاتو د ارسال او په ما صدق علیه د مرسل کې. بس